نو د پروګرام د مخکې وړاندې بوتلو دپاره زه ډاکټر حمید الرحمن ته بلنه ورکوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او سټیج ته راشي. ډاکټر حمید الرحمن. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق الله العظیم. ډیر قابل احترام همایون خان او نور چې د باجوړ د سوشل اکټیویټي سره وابسته څومره ملګري دي هغو ټولو ته سلام پیش کوم او په دې پروګرام کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. زما مصروفیاتو په ماموندو کې داسې لینک روډونه وو چې هغه هم زمونږ یو خواب و چې د علاقه د یو بل سره کنیکټ کړو. نو د څو ورځو نه په هغه کې مصروفه وم او ډېرې ستړې مې پکې تېرې کړې. دا کوم ملګري چې دي برایټ فیوچر اف پاکستان د دې ملګرو ته د دې چې څومره ارګنایزر دي د دې یو کابینه ده هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې یو زبردسته سټیپ واخیستو د باجوړ د خلکو په مفادو لپاره یې واخیسته. او چونکې زما سره د دې کسانو ډېر زیات انټریکشن و ما په خپل لیول باندې انکریج کړي دي چې تاسو خپل دا تحریک دغه رنګې جاري ساتئ. او دلته چې ناس څومره ملګري دي په باجوړ کې داسې خلک شته دی چې هغه په داسې کارونو کې که هغه د چاندې کله موقع راغلې ده د مریضانو په شکل کې راغلې ده دارنګې د کینسر مریضان دي دې لکانو په هر وخت کې قرباني کړې ده. یو کمپین یې چلولی دی او د الله د رضا لپاره یې چلولی دی او زما امید دی چې دارنګې ځوانان په دې معاشره کې موجود دي نو دا زموږ په شریکه باندې باجوړ دی او په هر سیکټر کې چې کله د دې قوم ته د دې ځوانانو ضرورت وي ان شاء الله دغه رنګ به خپل حل ځلې جاري. نو په دې کې د ټولو نه ډیر زیات سټرګل او جدوجهد او کوشش او منډې ترلې ټولو ملګرو کړي دي. او بیر الرحمن، اسد الله، انعام الله، بے خالد محسن، عرفان الله، عبدالله، خیسته رحمان او د کراچۍ تاجر برادری چې کوم ملګري دي فرمان الله دام د دې اوس دلته ملګری دی او د باجوړ چې کوم سیاسي او سماجي شخصیات دي نو هغو ټولو په دې کې ډېره زیاته مرسته کړې ده. د دې نه بعد زه شوکت الله شاداب ته به دغه یو څو شعرونو باندې بلنه ورکوم چې خو یوه خبره کوم چې کوم قسم سټیج ته راځي نو پنډال کې چې ناست کم کسان دي دا ورته لږ داد ورکوئ چې مقرر او کم کس چې راځي نو د هغه به توجه هم برابري او چې داد ورکولی شي مقرر ته یا کم کس چې سټیج ته راځي نو ډېره ښه خبره وي. په دغه یو دوو شعرونو باندې شوکت الله شاداب صاحب ته بلنه ورکوم چې کو مخ ته دې څو غټ کتلی هم نشو جانانه، کو مخ ته دې څو غټ کتلی هم نشو جانانه، خو سترګې خو بیخي تړلی هم نشو جانانه. او بغیر د محبت نه کو ژوندون د زهرو ګوټ دی، بغیر د محبت نه کو ژوندون د زهرو ګوټ دی، خو موږ خو محبت کولی هم نشو جانانه. شاداب صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د برایټ فیوچر اف پاکستان د تنظیم د غړو نه چې ما دلته پر خپلې پروګرام کې د اظهار مقرره کړه. د ټولو نه اول خو به زه یو څو خبرې ستاسو شریکې کړم. زه هغه وخت کې کراچۍ کې وم چې د دې څو ملګري لې مارکیټ ته رال او د دغه خیال اظهار یې وکړو. اکثر ملګري خو په دې باندې په شش و پنج کې اخته وو چې یاره دومره ینګ هلکان دي او دی دومره غټه دعوه کوي دی به پرې چانده باندې څه کوي. نو الحمدلله په هغه وخت کې ما د کاریز ټي وي په شیشه باندې د ټولو لومړی د دوی انټرویو کړې ده او الحمدلله ښه کامیابه تلې وه او هلته موله منډه ترله هم کړې وه. انشاءالله آینده وخت کې چې څومره زموږ قرباني کېدله منډه ترله وه نو انشاءالله موږ به تیار یو. د دوی د هلو ځلو ته خپل یو مات ګډ نظم ډالۍ کوم چې ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه
ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. راځئ د پلار نیکه تاریخ ژوندی کړو. راځئ چې هر میدان کې توره وکړو. راځئ چې ننګ وکړو په پاکه خاوره. په دې لیلا وطن کې میره وکړو. پکې یارانو زړه مجنون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. اغیاره دلته پښتانه اوسېږي. دا پښتونخوا د پښتنو سیمه ده. جګه د پلار نیکه شمله ساتو مونږ. دا د ښاغلو شاه زلمو سیمه ده. اغیاره دلته پښتانه اوسېږي. دا پښتونخوا د پښتنو سیمه ده. جګه د پلار نیکه شمله ساتو مونږ. دا د ښاغلو شاه زلمو سیمه ده. یارانو دلته څه تړون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. دلته د علم مشعلونه شته دی. دلته د هر فن استادان شته دی. په هر میدان کې مونږ وړی دی نوم د هر کمال لوی استاد اتلان شته دی. دلته د علم مشعلونه شته دی. دلته د هر فن استادان شته دی. په هر میدان کې مونږ وړی دی نوم دلته د هر کمال لوی اتلان شته دی. ملګرو سوچ مخه زرغون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. راځئ د یو بل سره مرسته وکړو د انسانیت د پاک خدمت لپاره. چې نفرتونه سم د منځه وځو موږ د یو بل د محبت لپاره. راځئ د یو بل سره مرسته وکړو د انسانیت د پاک خدمت لپاره. چې نفرتونه سم د منځه ویسو موږ د یو بل د محبت لپاره. شادابه دلته کې بدلون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. ملګرو دلته یو پاڅون پکار دی د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره. راځئ چې لاس یو بل له ورکړو مونږه. ډېره مننه. غریبانو عزتونه خوددارۍ خرڅوي. ظالم وختونه یې د عمر مجبورۍ خرڅوي. او جونه نکریزي مګي خان دي زلمي سیل ته وځي. جونه نکریزي مګي خان دي زلمي سیل ته وځي. زما وړوکی رور بازار کې ګنډېرې خرڅوي. د شوکت الله شاداب د ډېر ښکلي نظم نه بعد زه اوس ښایسته رحمان آتش ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او هغه د بي پي باره کې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. په دغه شعر سره چې ځان پسې پنسۍ راکاږي خپو ته یې لمنې رسي. ځان پسې پنسۍ راکاږي خپو ته یې لمنې رسي. نن جوړ د غریب بچي د پلار جامې اغوستې دي. ښایسته رحمان آتش. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من لا يرحم لا يرحم او كما قال عليه الصلاة والسلام. ټول راغلو همزولو ته کشرانو مشرانو قابل احترام جناب اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر صاحب همایون خان نور قابل احترام ملګري ټول ته سلامونه. چونکې حدیث شریف مفهوم دی چې چا په چا انسانیت باندې رحم وکړو اسمانونو والا په هغه باندې رحم وکړي. او دا ډېره واضحه خبره ده چې کله په څه حادثاتو کې انسان زخمی شي او یا وفات شي نو په دنیا کې دا ډېر زیات د رحم قابل دی. د دغه سوچ دپاره چې زمونږ کومو ملګرو هلې ځلې کړي دي چونکې دا سټوډنټان دي او دا وخت په موږ باندې تېر شوی دی چې سټوډنټس د کومو مرحلو نه تېرېږي او بیا په دې کم عمر کې دومره غټ سوچ کول دا ډېر زیات د ستاینې وړ ده. د هغوی جرأت ته د هغو حوصلو ته زه سلام پیش کوم او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دوی به د ایزي فاونډیشن غوندې یا د نور نیشنل او د انټرنیشنل ارګنایزیشن غوندې یو نوم پیدا کړي. چونکې په دې وخت کې موږ ګورو دا کوم ملګري چې مخې ته راغلي دي او کوم هلې ځلې کوي د دوی په بیک باندې د هېڅ قسمه داسې سیاسي یا بل داسې غرض یا مقصد نشته. دوی چې کوم اخلاص باندې راوتي دي نو کامیابي لرې نه ده. ډېره زر ده چې دوی د هغه مقام حاصل شي. مینا میکړې خو منت زمانه نه دی شوی. مینا میکړې خو منت زمانه نه دی شوی او دومره رښتونی محبت زمانه نه دی شوی. ویلې
ته به مې په زړه وي شپه او ورځ لالیا ویلې ته به مې په زړه وي شپه او ورځ لالیا خو پښتنه وم ستا صفت زمانه نه دی شوی یقینا چې آتش صاحب ډېرې د کار خبرې وکړلې کوم چې برایټ فیوچر کوم چې دا فاونډیشن دی نو د دې لپاره د ټولو نه ډېر زیات ډونیشن چې کوم دی کومې مرستې مالي تعاون چې کړی دی نو هغه د عنایت کلي تاجر برادرۍ کوم چې د عنایت کلي د پراپرټۍ والا کوم کسان دي نو هغوی ډېره زیاته مرسته کړې ده حسن خان اجي چې کوم دی نو هغه عنایت کلي تاجر برادري او کم چې سماجي خلک دی کم چې کاروباري کسان دي د عنایت کلي کم ذمہوار کسان دي کم دکانداران دي هغوی یقینا ډېره زیاته مرسته کړې ده انجمن بحال خصوصي افراد باجوړ چې کوم صدر دی بختور جان نو هغه ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي بختور جان بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو عزتمندو کشرانو مشرانو ځوانانو هلکانو او د دې پروګرام چیف ګیسټ همایون خان ټولو ملګرو ته مې سلام وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله ملګرو ټیم کم دی او سټیټ ملګری مو ټیم به کم اخلئ خبرې په داسې وخت کې تفصیلي پکار دي چې حقیقت دا کم سوچ راپورته شوی دی موږ باجوړ ته خصوصا د دې خبرو د انسانیت د مینې ډېر غټ ضرورت دی د بدقسمتۍ نه موږ لږ په سیډ باندې دغه سیډ نه یي وایي په کور خو دې 2-3 کروړه خرچه وکړه حاجي صاحب او په کال کې دې 2-3 ځله عمره وکړه حاجي صاحب او پرون دې کوڅې نه سوالګرې داسې وشړلې او جومات له دې روپۍ چانده وکړه حاجي صاحب زما ډېر عزتمندو کشرانو مشرانو حقیقت دا دی چې کله زه په داسې پروګرامونو کې کښېنم زما دا زړه ډېر زیات غټ شي او ډېر زیات لوی شي په وجه د دې چې په باجوړ کې ارګنایزیشن او تنظیم جوړېدل او داسې غونډې راغوښتل زما په خیال باندې ما په خپله زندګۍ کې نو لیدلي او که لیدلي ډېر کم کس به یا یو کس یو نیم به و ما قوم زما خاوره د دې خبرې نه خبر شوه چې په خلکو کې په عوامو کې د تعلیم شعور ضروري دی چې تعلیم وشي او هر سړی خبر شي د ګاونډي د حق نه د ملګري د حق نه د خپل د حق نه د بیمار حق نه انشاءالله تعالی معاشره به بیا چلیږي او کار به کېږي الیاس صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي او خپل خیالات را سره شریک کړي الیاس صاحب رانو دا سوچ کله د امبولانس اغستل آسان کار نه دی شپږ لکه روپۍ راټولول او د هغه دپاره محنت اصل سه سوچ دی روپۍ ډزنټ میټر روپۍ هیڅ میټر نه دی روپۍ لکه زمونږ الحمدلله زمونږ په خاوره کې سرمایه‌داره خلک موجود دی دارنګې سوچ والا خلک موجود دی تعلیم والا خلک موجود دی خو صرف د هغوی په ذهن کې راوستل هغوی 20 مصروفیات لري چې کوم یو کشر زمونږ مشر خواله ورغلی دی ته شیرینې رالېږلې ایون که نن سبا ورته ښه خبره وکړي دا ښه خبره غټه او سبزلۍ لري نو زه نو تاسو ټیپ نه ضایع کول غواړم زه اخراج تاثیر پیش کوم د ټول ټیم ته د برایټ فیوچر اف پاکستان په نوم باندې چې دیو کوم هلې ځلې په سکولونو کې کوي دارنګې غریبانان ماشومان یتیمان ماشومان دیو چې کوم هلې ځلې کوي د وخت د سر نه حالانکې دا د سوشل میډیا لږ سایډ ته دي خو لکه اوس به دیو ته دا یو زما سجیشن دي چې لږ په سوشل میډیا باندې به راځئ یو خپل ټیم به ډله جوړوي انشاءالله هغه ټیم لکه یوازې به دیو نه وي دیو به مخکې موږ به ورپسې وي انشاءالله العزیز زه د خپل بزنس د طرفه نقد 5000 روپۍ اعلان کوم د دیو دپاره چې د دیو د حوصلې دپاره بل دا خبره یاد ساتئ چې د اولنی کیش لکه د دې اپریټ کول دي اوس ټول موږ په ذهن کې دا راولو چې د دې اپریټ کول دي دې له ډرایور نیول دي لکه یو کس خو په روزګار شي بیا هغه له 10000 8000 12000 روپۍ تنخواه ورکول دي نو د دې کې به انشاءالله العزیز موږ اول زه وروسته تاسو به انشاءالله لکه هر یو کاروباري شخصیت چې 500 روپۍ دی ولې نه زموږ په 500 روپۍ هیڅ کار نه کېږي
که موږ نه ګورو چې سبزی وراته ودرېږو 520 هېڅ کار نه کېږي چې موږ یې د برایټ فیوچر اف پاکستان دپاره مختص کړو د صدقې په نیت. همایون خان اجډان هغه ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او اخرنۍ خبرې وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې کوم ملګري کوم میلمانه راغلي دي کوم چې د بی ایف پاکستان برایټ فیوچر او پاکستان دې چې کوم ارګنایزیشن کوم ټیم دی هغه ټولو ته زه سلام هرکلی او ډېر اپریشیټ کوم. ملګرو خپلې خبرې وکړې د دې دا کوم پلان کوم سیټ اپ کوو زما سره ډسکس کوو نو باید دي دا ټول چې د کوم ټیم دی دی زما خواله رالو او ما ته وویلو چې یاره دې سره موږ څه کوو ته موږ له لار راکړه موږ سره مشوره وکړه څه طریقه کار دی ځکه چې سټوډنټ او یوت هلک د دې خپل څه روزګار د دې خپل څه دغه نه وي چې یاره هغه د خپل پاکټ مني نه پیسې بچت کوي نو په هغه باندې کار روانوي. ټیلنټ په باجوړ کې ډېر ټیلنټ دی. ټول عمر یا د اف سی آر په ټیم کې یا د اف سی آر په مینس کې یا کله چې دا اف سی آر دغه شوی دی زه به دا ووایم چې د اف سی آر په وختو کې داسې ټیلنټ نه و داسې خلک دونه مخکې نه و تللی سوشل میډیا نه وه. زه ډېر ګرځم راګرځم بار ما ته پته لګي زموږ په خلکو کې مهمان نوازي شته الحمدلله زموږ په خلکو کې هر څه شته دوستانه هم پکې شته دوست خیال هم ساتي او چې څوک ورسره ورانۍ کوي بیا ورسره مطلب دا دی ورانۍ هم ورسره کوي هر څه پکې شته. دا د باجوړ یو دغه دی چې دا په هر محاذ کې مخکې دي. بیا یوت الحمدلله زه د یوت باندې زه ډېر خوشحاله یم زما د باجوړ دا یوت دا انشاءالله تعالی په هر محاذ باندې زما سپورټ در سره او د صحیح به مالیم دی جانیم دی څنګه چې مطلب دا دی ما راته ویلي چې یاره دا کار به کوو او خامخا به یې کوو او هغه کار و د هغې نن هغه پریکټیکل ریزلټ ووتو چې نن تاسو هغه ایمبولینس راوستو دې خلکو ته وخوسته چې یاره موږ چې څه وو چې آپ کې ډونیشن ورکړو چې آپ کې وس وکړو چې آپ کې مرسته وکړه د هغې هم ډېر شکریه ادا کوم. او یو بل سوچ ما کړی چې یاره دا ایمبولینس موږ ته یو نه دوه کړو دا ایمبولینس موږ ته یو نه ته خیر انشاءالله تعالی دوه کړو نو ورو ته ورو مطلب دا دی شروع ته یک نه کېږي د 5 او 10 او د 15 نه نه کېږي دا ابتدا دا وشوله او هغه د هغې ښه رسپانس راغی هغه راووتو. په دې کې کوم ملګرو اعلانونه کړي دي په دې کې کوم ملګرو مطلب دا دی د خپل وس مطابق دغه کړی ته هغو ډېره شکریه او زه اوس هم دې ارګنایزیشن ته دې ټیم ته زه هم دې شاته هم زه یم هېڅ فکر مه ساتئ هېڅ مطلب حوصله مه خرابوئ هېڅ هم نشته دی نه پکې دا و چې یاره تاسو انکرج کېږئ مو یاره پلانې نه بس چې هر قسم مسله و هر قسم کار و ضروره تابعدار یم اینی ټایم هر وخت کې زما دروازې کلاو شي. اړوخه مې غواړي خبرې ډېرې وکړم خو چې څونه ډېرې خبرې کوم هغه سیاسي جذبه هم بیا غټېږي مطلب دا دی بل ځای ته چې بیا وځي خو هغه صرف ارګنایزیشن دی نو هغه د ارګنایزیشن تعلقانو خپل یو دغه دی نو د هغوی سوچ دپاره مطلب دا دی هغه لیول کې دننه په انټر کې یم بار ته دې نه وځم زما طرف نه ستاسو چې کوم هغه دی ارګنایزیشن 50,000 روپۍ اعلان ته خیره د جدا نه لږ مغروره غوندې ښکارم دا همایون خان چې زمونږ سره خپل خیالات شریک کړل پروګرام اختتام طرف ته بوځو بوریت هم په مجلس کې ډېر شوی دی کسان به بور شوي کوم کسان چې د تقریر نه پاتې شوي دي یا ورته سټیج ته بلنه نه ده ورکړی شوي نو د هغوی نه موږ ډېر زیات معذرت غواړو ځکه چې وخت ډېر مختصر دی او پروګرام ته پر راتللو باندې جبران ویلفر ارګنایزیشن صدر چې کوم دی نیک رحمان صاحب او د هغه سره چې څومره کسان راغلي دي هغوی ته موږ هرکلی او شکریه ادا کوو.
باقي د سیول ډیفنس چې کوم ملګري راغلي دي د پروګرام د انتظامیه دپاره یا د خدمت دپاره زمونږ سره خپله حاضري یقیني کړې د هغوی هم ډېره زیاته شکریه پسرلی او ستا خبرې د ټیم چې کوم ملګري راغلي دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه شاداب صاحب راغلی دی نور کم میډیا والا مفتی بلال یاسر صاحب نور کسان چې کوم راغلي دي د هغوی ټولو ډېره زیاته مننه پروګرام به انشاءالله اختتام ته رسو خو د هغه نه مخکې زه یو څو نومونه اخلم چې هغوی بالکل نقد کیش ډونیشن یې زمونږ څخه کړی دی زمونږ سره نقد کیش ډونیشن چې د دې فاونډیشن دپاره کم کړی دی نو هغه طیب پټان هزارناو والا چې کوم دی نو د هغه د طرف نه شوی دی خصوصي سپیشل انعام دی د طیب پټان د طرف نه د دې فاونډیشن لپاره داود خان ډماډولا کوم چې لږ ساعت مخکې سټیج ته هم راغلی و په خپلو لاسو باندې 10,000 روپۍ نقد کیش د فاونډیشن ته عطیه کو ممتاز سلارزی والا هغوی نقد کیش ډونیشن کړی دی باجوړ یوت جرګه چې کومه ده په مجموعي توګه باندې دغه ډونیشن کړی دی ایمینې حاجي ګلداد خان چې کوم دی هغه زمونږ سره ډونیشن کړی دی جلال الدین خان چې کوم دی او الیاس صاحب چې کوم دی لږ ساعت مخکې سټیج ته هم راغلی و د هغه د طرف نه زمونږ سره په ډونیشن فنډ نقد کیش ډونیشن فنډ کې زمونږ سره دغه موجود دي دعا دپاره زین العابدین مولانا زین العابدین ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او د پروګرام اختتام وکړي زین العابدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ دو خبریں کوم انشاءاللہ خبر ختموم قرآن کے اللہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا چې چا یو انسان بچاو کو مطلب یو انسان دی هغه په تکلیف کې دی په ضرر کې دی په داسې ځای کې دی چې د هغه د الله نه علاوه بل یوه چاره نشته دی نو د الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې دې انسان داسې کار وکړو ګویا کو ټول انسانان دی بچ کړل څنګه چې په قرآن کې د یو انسان دپاره د قتل دپاره هغه څنګه الله رب العالمین وعید بیان کړی دی چې چا یو انسان بې ګناه قتل کو من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الله ته د انسان دومره خوښ دی دومره ته ګران دی الله رب العالمین فرمایي کو یو انسان چا بې ګناه قتل کو فجزاؤه جهنم الله رب العالمین فرمایي ټول عمر دپاره به زه جهنم ته داخل کړم نو بیا چې یو انسان را لګېږي او بیا دومره خپل کوشش کوي چې یو انسان د تکلیف په ضرر کې په هغه باندې تکلیف دی هغه بېوسه دی لاچاره دی د هغه بله چاره نشته یو الله رب العالمین ته محتاج دی بیا یو هلک راپاڅېږي یو انسان راپاڅېږي یو ادناس کارکنان سټوډنټان راپاڅېږي د هغه انسان مدد کوي آیا د الله رب العالمین به د دې ته مدد نه کوي دا انسان د الله رب العالمین ضایع کړي هیڅ کله دا نشي کېدی نو زه د ټولو نه اول دې ملګرو ته ډېر سخت زړه مې خوشحاله شو زړه مې یو درد وکړو چې الحمدلله زموږ په معاشره کې داسې ملګري موجود دي او د دې ملګرو احساس چې چا د غریبانانو خدمت کوي هغه ته د دې احساس کېږي چې چا کله دا په ژوند کې چېرته د یو غریب مدد نه کوي ما ته په دې ملګري کې خبره ډېره مختصر کوم په دې مجلس کې یو ملګری ناست دی په یو ځای کې د یو زنانه کور نه موږ یو راشن واړلو چې راشن یې څنګه ملګري واړلو زنانه صاحب سلام دعا یې وسوکړه بوډۍ ښځه وه بوډۍ ښځې ته ویل چې دا دغه که دې نه ځان له ته چې څومره د خپل وس مطابق چې شی دې شي اخیستی واله د سامان ځان دپاره استعمال کا بوډۍ ښځه راله او قسم یې قرآن یې ته لاس کېښود کو چېرته بالفرض ستا دا سامان نه وی راوړی بېګا هغه زما کولی وروخوستو چې په هغه کولي کې دا اوبه پرتې دي د وږې اوبه پرتې دي بېګا له ما دې اوږې او د اوبو پسې دا ډوډۍ خوړلی داسې خلک په دې معاشره کې شته زموږ په دې باجوړ خبره د بارې خبره ته نه کوم خو موږ ته دې احساس نشته د الله فضل زما زړه دا ډېر خوشحاله شو ولې موږ ډېر د پخوا نه دا کار کول الحمدلله دې ملګرو سره به انشاءالله زه هغه تعاون کوم انشاءالله چې په دې ملګرو کې به چې انشاءالله د غوسه نه کوي چې زما نه څومره کېده هغه به زه په خپل لیول باندې کوم او الله رب العالمین دې د څومره ملګرو اعلانات وکړه کو دا 5000 ورکړي کو چا 1000 ورکړي الله رب العالمین دې قربانیانې قبول کړي الله دې الله په آخرت کې بکار دي او دغسې ځوانان په کار قبول کړي الله دې زموږ دا راته قبول کړي او نور مخکې چې کم کار کېږي انشاءالله مشران به وایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بسم الله وکیزه एम्बुलेंस लग दी थी आ कहीं हाँ एम्बुलेंस ना एम्बुलेंस ना लग साइड पर ऐसे अब लग पास है हाँ एम्बुलेंस पे करा हुआ
لکه پټرول نه لګي هغه